بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو تر دې دمه د میدان وردګو ملي راډیو څخه لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د احصایې معلوماتو ملي اداره وایي تیر 1403 لمریز کال یې 4592 بهرمېشتو هیوادوالو ته د کاغذي پیژندپاڼو اړوند غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي دي. دغه اداره زیاتوي چې د خدمتونو کې 8000 او 315 کسانو ته په غیر حضوري توګه 90 او 6955 کسانو ته په غیر حضوري ډول مسنا پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د یادې ادارې په وینا په دې خدمتونو کې دغه راز په غیر حضوري ډول د 19402 پیژندپاڼو تاییدي هم شامله ده. اسلامي امارت نړۍ ته ثابته کړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارېږي او هیچ چاته ګواښ نه ده. تازه د امریکا استخباراتي ټولنې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت لپاره د ګواښونو ارزولو په راپور کې د افغانستان یادونه نه ده کړې. دا کړنه ثابتوي چې امریکا دې واقعیت ته رسېدلې چې افغانستان نور دې هیواد ته ګواښ نه دی. د اسلامي امارت چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې په رښتینې معنا امنیت تامین شوی او د افغانستان جغرافیه تر واحد مرکزي حاکمیت لاندې راغلې ده. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د روژه ماتي په یوه میلمستیا کې چې پکې د تېرې ادارې یو شمېر چارواکو، قومي مشرانو او د رسنیو فعالانو ګډون درلود، ویلي اسلامي امارت د اسلامي اصولو په رڼا کې د ټولنې د ستونزو حل ته ژمن دی او د خلکو هوسا ژوند لپاره هڅه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره په کتنه کې د یوناما د ماموریت د تمدید، مخدره موادو سره د مبارزې، خصوصي سکتور د پیاوړتیا او بانکدارۍ ستونزو د هواري په اړه د ملګرو ملتونو هڅې تشریح کړي دي. ورته مهال مولوي امیر خان متقي د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د اسلامي امارت دریځ څرګند کړی دی او د اسلامي امارت د نظر د رعایت په صورت کې د ملګرو ملتونو په ټولو نوښتونو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی.